الحديث الرابع والعشرون سيرشتم نمبر حديث عن أبي ذر الغفاري دا أبي ذر غفاري رضي الله تعالى عنه روايت عن النبي صلى الله عليه وسلم دا روايت كي دا الله دا نبينا في عن ربي فيما ببارد أغسكي يرويه جغ روايت كي عن ربه دخل ربنا تبارك چه برکتی دے وتعالى او اچد دے انه قال یقینا د الله نبی فرمای یا عبادی ای زما بندگانو تاسو ما ویلو دا حدیث قدسی ده حدیث قدسی تعریف هم داوی چې دا هغه مضمون او مقصد هغه د الله تعالی د طرف نه او دا هغه الفاظ هغه نبی صلی الله علیه وسلم ویلی نو الله تعالی فرمای یا عبادی ای زما بندگانو انی حرمت الظلم علی نفسی ما په خپل ځان باندې ظلم حرام کړی دی وجعلته بینکم محرما او تاسو منځ کې ما دا حرام ګرځول دی فلا تظالموا نو یو په بل باندې ګوره ظلمونه مکوئ یو په بل باندې ظلم مکوئ یو په بل باندې رحم کوئ یو د بل سره انصاف کوئ یا عبادی ای زما بندگانو کلکم ضال تاسو ټول گمراهان یې الا من هدیته مگر هغه څوک چې زوته هدایت وکم فاستهدونی تاسو زمانہ هدایت طلب کئ اهدکم زب تاسو ته هدایت وکما مقصد د دې جملې دا ده چې انسانان گمراهان دي خو بدلار نه پیژني مگر که الله تعالی وتعالى اوخی او چې انسان یو لار ووم پیژني خو چې الله ول توفیق ورنکي نو ګوره په دې سم لار تلې نشي ډیر کله انسان ډیر ښه اعمال پیژني خو الله تعالی ول دغه توفیق نه ورکي نو موږ تاسو الله تعالی ته په هر وخت کې محتاج یو چې الله موږ ته هدایت وکي هدایت دیته وي چې نیک عمل ته پیژني په ټیم کې بیا هغه ته یاد شو رب العالمین تعالی توفیق درکړي نو ځکه په سورۃ فاتحه کې اهدنا الصراط المستقیم موږ همیشه وایو یا عبادی زما بندگانو کلکم جائع تاسو ټول وږي الا من اطعمته مگر هغه څوک چې زول خوراک ورکم فاستطعموني تاسو زمانہ رزق طلب کئ اطعمکم زبر رزق دل درکم الله نه رزق طلب کوا الله نه سوال کوا الله نه رزق غواړه غوي درکئ یا عبادی زما بندگانو کلکم عارن تاسو ټول بربندي الا من کسوته مگر هغه څوک چې زوتا جامه ورکم فاستکسونی اکسکم مان جامه طلب کوي زب تاسو له جامه در کوما مانا دا طلب کوي چې الله په ما پردي واچي الله وي زبر باندې پردي واچوما یا عبادی ازما بندگانو انکم یقینا تاسو تخطئون گناهونه کوي باللیل د شپې والنهار او د ورځې وانا اغفر الذنوب جميعا او ز ټول گناهونه معاف کوم فاستغفروني اغفر لكم مان طلب د بخنه او کوي زب تاسو ته بخنه وکم او دې حدیث مقصد باندې خو ان شاء الله جمله باندې تاسو پوه شوي چې انسان نخامخه ګناه کیږي اوس به تاسو چې ما را باندې څه ګناه شوي نو کنور نه غفلت خو بدن شوي دا تاسو نه وخت تیر کو سار نه دی وخت پورې تو ګوره په دې کې تاسو نه عبادت کړي د دې عبادت نه علاوه نور کم وخت ته اسه تیر کړي دی د خپل ګناه ده کوم بل ګناه دی پکې نه کړي او ټیم دی اسه ضایع کړي او اسه دی وخت تیر کړي نو دا خپل ګناه ده بعض انسانان ګناهونه پیژنې نه یو سره عادت شوی نو دا خیال دار جمانه د سره ګناه نه کوي نو وانا اغفر الذنوب جميعا ز ټول گناهونه معاف کوم الله تعالی و فاستغفروني اغفر لكم ما نه بخنه طلب کې ز تاسو ته بخنه کوما یا عبادی ازما بندگانو انکم لن تبلغوا ضري تاسو زما ضرر ته نشه رسیدې فتضروني چې مال ضرر راک مطلب که تاسو کوشش کوئ چې الله له ضرر ورور رسونه نشه رسوله ولن تبلغوا نفعي او تاسو ما فائدې تم نشه رسوله فتنفعوني چې تاسو ما ته فائدہ راکوي دې مقصد دا دی چې ګوره کته بد اعمال کینو د دې ضرر تا ته رسي الله ته نه رسي کته نیک اعمال کینو د فائدہ ګوره تا ته رسي الله ته نه رسي الله ستانه نیک اعمالو ته هیڅ ضرورت نه لري نو دا بد چې تکه تاوان هم ستاده چې خکه تاوان غټه هم ستاده یا عبادی ازما بندگانو لو ان اولکم واخرکم کاولنی پتاسو کې ورستنی وانسکم او انسانان پتاسو کې وجنکم او پیریان پتاسو کې
کانو شی علی اتقى قلب رجل واحد منکم په یو متقی زړه د یو انسان باندې چې یو نیک عمل انسان د هغه څونه خیستا او پاک زړی د کفر نه د شرک نه د منافقت نه د نورو ګنده صفاتو نه پاک دا ټول انسانان هم دغه یو کس په شان شي د ټول زړونو پاک شي نو ما زاد ذلك فی ملک شیء دا زما په بادشاہي کې اسم نه زیاته الله تعالی وایي نو مطلب دا ده چې تاسو کټول متقین شئ نو د دې تقوا فائدہ تاسو ته ده الله تعالی ته د دې فائدہ نه رسیږي او د الله په بادشاہي کې زیادت هم ناراضي ولو ان اولکم واخرکم او کچرت شی اولنی پتا سو کې او رستنی پتا سو کې و انسکم او انسانان پتا سو کې و جنکم او پیریان پتا سو کې کانو شی علی افجر قلب رجل واحد منکم په هغه ګناګار زړه د یو کس پتا سو کې چې په دې ټولو انسانانو کې د ټولو نه لوی مجرم او ګناګار مثلا ابلیس د چې څنګه د زړه کیفیت دی او څونه خراب دی د ټول انسانان کدا شي د ابلیس په شان باندې او د ابلیس په شان ته د دې په زړه کې ګنده صفات راشي بیا د الله تعالی په بادشاہي کې څه کمه ناراضي ما نقص ذلک من ملک شیء دا زما په بادشاہي کې څه کمه نراولي یا عبادی ازما بندگانو لو ان اولکم کشرت اولنی پتاسو کې واخرکم او رستنی پتاسو کې وانسکم انسانان پتاسو کې وجنکم او پیریان پتاسو کې قام ودریږي فی صعید واحد په یو میدان کې فسالونی او زمانه سوالو کې څوک یو قسم سوال کوي څوک بل څوک عمر غواړي څوک عزت غواړي څوک علم غواړي څوک مال غواړي هر څوک مختلف سوالونه وکي فاعطيت پس زورکم کل واحد مسألته هر یو کس ته داغه غختل شوی شیز چې چا څه غختی ما نقص ذلك مما عندي نو کم بنکی دا مما ده هغه خزانون عندي چې ما سره دي کټول انسانان ودرېږي په یو میدان کې او مختلف سوالونه وکي او خ ډیر د الله تعالی نه هر څه وغواړي الله تعالی ورکي دغه په خزانو کې څه کمه ناراضي الا كما ينقص المخيط لکه څنګه چې کمه راضي په سوم دستنه کې اذا ادخل البحر کله چې په دریاب کې داخل کړي شي دا سوم دستنه چې تر اواله دریاب ته وردن کې او بیا ته نه لګوچت کې لګ شانتي وبو سره یو څاڅ کې را جدا کیږي دې سره سین کې کمه ناراضي نو چې دقه سي دا ټول انسانان د الله نه سوالو کې والله دې ټول سوال قبول کې او هر څه ولا ورکی الله تعالی په خزانو کې څه کمه ناراضي یا عبادی ای زما بندگانو انما هي اعمالکم دا استاسو اعمال دي احصیها لکم زی استاسو دا پارا ساتم را گیرو ما احصا دیتا ویل کیگی چی یو شی پشمار کے گیر شی تا چی نیک اعمال کې دام پشمار کې گیر دی چی دونه منزونه کړی دی دونه حجونه و عمره کړی دی دونه زکاتونه ور کړی دی وغیرہ او دقه سی چې بد اعمال د کړی دی نو دام تا پسې لیکل کیږي د دې بل وتا پسې ورځ راځي ثم اوفیکم ایاها بیا تاسو ته دې پورا بدله در کوم کنه عمل دې کړی دغه پورا بدله تاسو ملایوي کې بد عمل دې کړی دغه فمن وجد خیرا نسوک چې مونږ کې خیر په خپل عمل نامه کې فلیحمد الله دای دا الله حمد ادا کی ومن وجد غیر ذلك او چا چې په خپل عمل نامه کې بل څه مونږ کړل گناهونه مونږ کړل او ورته تللی مونږ کړ فلا یلومن الا نفسه نو نه دی ملامتې مگر ځان ځکه دا بد اعمال خو تا کول اوس چې دې سزا تا ته ملاویږي نو پدې کې ته خفګان مکوا بل څوک ملامت وزان ملامت ک نفس ته وای چې نفسه تا ویلو گناهونه کوم اوس د بل چانه ګلا دانه د پکار رواه مسلمون دا حدیثم امام مسلم رحمه الله روایت کړی دی